بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 4 د جولای کال 2026 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې په ایران کې د روحاني مشر د ایران د خامنه‌ای د تشییع په جنازه کې د نړیوالو سیاستمدارانو ګډون او په هغه باندې زموږ افغانانو نیوکه، همدارنګې په سوریه کې په ستره محکمې باندې لوی برید، په تنګې هرمز کې د ایران پر یو کشتۍ برید، د نیویورک ټایمز خبر د ایران د مذاکرې یا د خبرو اترو د ډلې پر باندې د وژنې برنامه، د امریکا د وزیر دفاع پیټ هاګز برنامه د ناتو او د امریکا د قواو په هکله، همدارنګې امریکا او اسرائیل د دوه دیپلوماتان د خپل د وژنو د لیست نه لرې کول او بیرته د هغې دپاره برنامه نیول چې څنګه د منځه یوسي. همدارنګې د امریکا د پخواني یو جنرال په نظریات د امریکا د اردو په هکله، نو عمان یو ځلې بیرته خپل د هغه فرانسې موقف نه ګرځېدل او د تنګې هرمز په هکله د ایران سره تګ، او همدارنګې د ایران د بوینګ د طیارو اخیستل د سعودي نه چې پس له ډېر مودې نه دا اجازه ورکړل شوې ده. نو دغه ټول موضوعات تاسو سره شریکوم، خو راځم اولې موضوع ته او ډېره مهمه ده او غواړم چې دا تاسو دوستانو سره شریکه کړم، او دا دی زموږ هغه احتجاج، زموږ غبرګون د ایران د هغه دریځ په متعلق دی چې موږ د دوی نه دا تمه توقع نه درلودله. موږ فکر کوو چې ایران اصلاح شوی دی، موږ فکر کوو چې ایران به داسې غلط اشتباه او دا کارونه سیاست کې به نور نه کوي، دا به د اتحاد د امت اسلامي خواته به ځي، دا به د اسلامي امت د یووالي لپاره به کار کوي، شیعه سني مسله به له منځه ځي، یو لویه اسلامي نړۍ به جوړیږي. خو چې ګورو نه، د دوی دا ټکي هملته یو ټکي د ځکې هټکلي دي، هملته بند پاتې دي او دوی د هغه شي نه مخکې نه ځي، او په دې رقم سره د سیمې سیاست مخکې نشي تللی. هغه ټکی دا دی چې د علي حسیني خامنه‌ای د ایران د شهید روحاني مشر په تشییع جنازه کې د نړۍ د ډېرو ممالکو مشرانو او استازو ګډون وکړ. د ایران د خبري اژانس پر ادعا باندې د 90 نه تر 100 مملکتونو استازو ګډون کړی دی. پرون خبر دا و چې د 30 نه تر 40 ملکونو استازي وررسېدلي وو، او په دې کې د ټولو یعنې په 193 193 ملکونو نه چې 100 راغلي، نو د نیمې نه زیات د نړۍ استازي دلته راغلي وو. خو په دې کې یو دغه ایران کړی و چې هغه د افغانستان د خلکو سره خپل ښکاره دښمني اعلان کړې وه، او دا موږ د دې په مقابل کې احتجاج کوو. هغه دا و چې د یو خوا نه د اسلامي امارت د یو دولت یو د حکومت په استازیتوب باندې هلته د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې هلته غوښتل شوي وو، او دا د ملکونو په سطحه د مشرانو او د سرانو د غونډه وه. دې کې دا عادي ښکته تیتو پرک خلک چې هغه نه مور پلار او منشي او سوره او هیڅ شی معلوم نه دی، نو د دې دعوت څه معنا لري؟ تاسو ګورئ چې په هلته موږ تاسو وکتل چې احمد مسعود او محقق په حیث د رهبران د جبهه مقاومت د افغانستان د نظام په مقابل کې اعلان شول، او بیا ورته په دې پریډ کې راغلل او تعظیم دپاره. آیا دا کار چې دوی وکړه دا درست کار و؟ زما په نظر باندې دا درست کار نه و. که فرضاً سبا موږ همدغه د ایران مشران کابل ته دعوت کړو، یو کنفرانس ته، او ترڅنګ یې په کابل کې د ایران مخالفین را دعوت کړو او هغې کې مثلا رضا شاه پهلوي را دعوت کړو او کابل کې اوسي، آیا ایرانیان دا زغملی شي؟ دا د ایرانیان د ده توان لري چې داسې یو شی ورسره وشي؟ او که بیا دوی فرضاً د جبهې مقاومت مشرانو ته هم دغه ورکو، په هلته د جهان په رهبرانو کې ودرول، نو آیا احمد مسعود یو نفر په افغانستان کې لري چې مقاومت وکړي؟ یو ټوپک والا لري؟ کم یو جبهه لري؟ کم یو ولایت لاس کې دی؟ ولسوالي؟ یو کلی؟ یو کور لاس کې دی چې ته هغې ته د رهبر خطاب کوي؟ دغه که داسې وسي، خو په پاکستان کې خو ټي ټي پي او بي ایل اے
د یو لوی قوت په حیث باندې لګیا دي، در ورځې مبارزه کوي، جبهات فعال دي، پاکستان پوځ وژني، خپله شهیدان ورکوي، خپله ازادي غواړي، نو هغه خو ډېر لوی قوت دی. نو هغه دې ولې د جبهې مقاومت د پاکستان په مقابل کې چې هلته موجوده ده، ولې دې د کنفرانس راونه غوښتل؟ ولې دې راونه غوښتل چې ویلي وه دا د ټي ټي پي مشر دی چې په زرهاو مجاهدین لري، او دا د بي ال اې مشر دی چې په زرهاو ازادي غوښتونکي لري، او د پاکستان د پوځ په مقابل کې او عاصم منیر هم هملته ولاړ وی. دا جرأت تاسو کولی شو؟ دا یو جنایت دی چې شوی دی، دا یو خیانت دی چې شوی دی. زما په نظر باندې ایرانیان بیرته په همه پخوانۍ لاره روان دي چې افغانستان کې د جنگ اور ته لمن وهي. ته چې یو خوانه ملا برادر غواړي او بل خوانه مسعود غواړي، که ته رښتیا غواړي د دې رقم ته غوښتل نه چې د دې جنگ ته لمن وهي او دی د هغې په مقابل کې د رهبر په حیث ودرایي، در حال چې هغه نه رهبر دی، نه زعیم دی، نه چا استازیتوب کولی شي، او نه د افغانستان ملت یې مني، نو دا ته به داسې به دې کړي وی چې ملا برادر هم هلته و، دی هم هلته و، کنفرانس کې ته به ملا برادر راغلی وی، د افغانستان استازیتوب به یې کړی وی، بیا به د یو ناسته جوړه کړې وی، احمد مسعود به د ملا برادر سره کېنولی وی، سوله به دې کړې وی، ملا برادر به د افغانستان کې په حساب که مشر او د معاون په حیث افغانستان دا کار به دې کړی وی چې سوله راشي افغانستان ته. جنگ ته ولې لمنه وهئ؟ 46 کاله تاسو د ملت سره لوبې وکړلې، تا او پاکستان دواړو. موږ ګوره دا هر څه هیر کړي دي، موږ لګیا یو تاسو سره مرسته کوو، ستاسو په دې جنگ کې ستاسو په وګړو باندې خفه کیږو، ستاسو په خرابېدلو خفه کیږو، ستاسو کامیابي د نړۍ د اتحاد لپاره ګڼو. موږ ویل ایران به جنگ وګټي، قوي به شي او د سیمې اسلامي ممالک او دا به سره متحد کړي. دا کار خود ښکاره کوي چې د نیت د سم نه دی. دا د افغانستان امن نه غواړي، دا چې لږ زر ارامه شي د افغانستان کې به ورانۍ کوي، دا به احمد مسعود دا به تقویه کوي. ولې احمد مسعود په کوم حیثیت دی هلته غوښتی و؟ د چا استازیتوب یې کوه؟ د کومه جبهه لري په افغانستان کې؟ کوم سیاسي بیکګراوند لري؟ بیا محقق ته وګورئ، یو غټ غل دی. تیره هفته د اسلام آباد نه $1.5 میلیون د افغانستان د خلکو د وژنو او تباهي لپاره یې اخیستي دي. ته د پاکستان د ایسا ایجنټ راولي هلته د ودرۍ، د هغه خپل قوم هغه نه مني. هغه وایي دا یو غل دی، زموږ په نوم یې موږ یې خرڅ کړي. نو بناً موږ د دغه عمل په مقابل کې احتجاج کوو، او دا خپل احتجاج ریکارډ کوو د نړۍ په مخ کې چې ایران او پاکستان باید د افغانستان نه لاس واخلي، زمونږ کورني جنګونو ته د لمن نه وهي، زمونږ ته د خلک نه تربیه کوي، نه پاکستان نه دا به د دوی خپل کور وسوځي. خدای شاهد دی چې دغه نن موږ امریکا سره لاس یو کو او امریکا ته اشاره وکړو چې بس ایران ما سره دا لوبه کوي، راځه او بګرام ورته ورکو. والله که ایران تا سره امریکا سوله وکړي، والله که در سره سوله وکړي او دغه د بګرام نه دوباره در باندې بریدونه شروع کوي او وحیدې، او والله که ځان جدا خلاص کړلی شي، ولې د اور دغې سره لوبې کوئ؟ ولې موږ دې ته مجبوروئ چې دغه موږ ستا طرف ته ولاړي د ټولو اختلافاتو باوجود؟ موږ وایو چې د عربان چې کوم شی کوي غلط کوي، دا د امریکایان ایجنټي او دا کوي، خو ستا کردار خو هم سم نه دي. نو که داسې خو بیا عربان بیا خو سم کوي، بیا خو مجبور دي چې هغوی ودرېږي چې ستا سر ووهي. دا ګورې دا عمل صحیح نه دي، دا غلط دي، د ده نه لاس واخلئ، دا ستاسو په ګټه نه دي، دا هیڅ چاته فایده نه کوي. ایران دا کار غلط کړی دی. ایران باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړي په دې بابت کې. حتی بل کار یې دا چې په افغانستان باندې پاکستان بمبارد وکړ، زموږ وګړي ووژل، ایران هغه حداقل هغه ونه ټکوه، هغه یې تقبیه نه که. په غزه کې یو خبره کېږي، هغه داسې تقبیه کوي. په لبنان کې یو خبره کېږي، آیا د افغانستان وګړي دا انسانان نه دي؟ دا بشر نه دی چې دا وژل کېږي او ایران په دې باندې خپل دریځ نه شي ښودلی؟ نو بیا زموږ نه ولې تمه کوئ چې موږ خپل دریځ تاسو سره داسې واضح او کلک هم نیولی؟ اسلامي امارت واضح ستاسو په څنګ کې ودرېده، د امریکا د نړۍ د هېچا پروا یې ونه کړله. دا هغه دوه ټکي دي چې ما غوښتل دلته یې دغه کو ریکارډ کو او دا خپل هغه احتجاج چې دی دا د دې په حضور ته ورسو. راځم نړیوالو موضوعاتو کې. په سوریه کې
په د دمشق کې چاودنه شوې ده او هغه هم په ستره محکمه کې او ستره محکمه یې لرزولې ده او ډېر مرګ ژوبله یې هلته اړولې ده. همدارنګه ایران په تنګي هرمز کې د یو کشتۍ چې خلاف دی هغه لارتګ چې ایران ورته تعین کړی دی حرکت یې کوو، هغې ته اوله کې وارنینګ ورکړی، بیا چې متوقف شوې نه ده پې باندې برید یې کړی دی او 20 تنه پکې زخمیان، ټپیان او وژل شوي دي. بل خبر دا دی چې نیویارک ټایمز یو مقاله لیکلې ده، په هغې کې دغه افشا کړی دی چې کله د ایران او د امریکې په اسلام آباد کې مذاکراتو اسرائیل دا برنامه درلودله چې د ایران دا 2 استازي یعنی محمد دغه سید عباس عراقچي او همدارنګې باقر قالیباف دا دواړه ووژني او د امریکا بیا د دوی نه دا دغه کړی چې دا په حساب وژنه ونشي او د دې مخه نیول شي. پاکستان او امریکې دا کړی او اسرائیل دا منلی، خو د منلو باوجود هم کله چې د پاکستان نه د هیئت بیرته ایران ته تله او تر ایران تر سرحده پورې د پاکستان تیارې ورسره لاړې او دې تیارې چې کله د خپل ایران فضا ته داخل شولې، هلته د اسرائیل تیارې دوی ته تیارې مخې ته ولاړې وي او د غوښتې چې د دوی دا تیاره ووهي. سید عباس عراقچي او قالیباف هلته تعهد ورکړی او دلته ورته نفر ودرولي وو، خو کله چې فضا کې دوی په دې پوهېږي دوی ته اطلاع ورکول کېږي د تیارې ته چې مخکې د اسرائیلي تیارې دي او خطر دی او ممکن دا تیاره ولي، نو دوی مخکې دې نه چې د وړاندې لاړ شي تهران خواته او هغې د عراق د خوا نه راغلي وو، هلته په سرحد کې ورته دغه کوو او تاسو معلومه د افغانستان نه تر هغې سره پورې کم از کم 1 ساعت لاره ده. نو دوی چې کله دا اطلاع ورته رسېدلې وه، دوی په مشهد کې بیا تیاره کوزه کړې وه او اسرائیلیان تیاره هلته منتظره پاتې وه چې به یې کتلي وو تیاره نه ورغلې، تیاره په مشهد کې دوی کوزه کړې او د مشهد نه قالیباف او عراقچي بیا د سړک په دغې باندې 8 ساعته تهران ته لاره وهلې وه، بیا دوی په موټر کې تللي وو. نو دا برنامه دوی ورته جوړه کړې وه چې دوی ووژني. عین حال کې همدا خبر وال سټریټ ژورنال هم ورکوي چې په دغه وخت کې چې کله اسرائیل دا برنامه جوړه کړې وه او پاکستان او امریکا په دې باندې فشار راوړه، نو ایران د 2 ډیپلوماتانه د اسرائیل د تور لیست نه ویستل شول او دا ژمنه یې وکړه چې برید به پرې نه کوي، خو برید یې بیا پس ورته بیرته دغه کړی و چې دوی بیرته تلل چې هلته یې ووهي، خو هلته دوی هوښیاري کړې وه، په مشهد کې کوز شوي وو او بیا هغې نه بیروت تللي وو او اسرائیلیان هلته په حساب همداسې پاتې وو. بل خبر دا دی چې د امریکې د جنگ وزیر پیټ هګسټ دا خبره کړې ده چې دوی دا برنامه لري چې د اروپا نه خپل پوځ کم کړي او په عین حال کې د ناتو ته پیسې ورکول، وایي چې دا نور ټوکې ټکالې دي او دا ټوکې موږ نور نه کوو، موږ ناتو ته پیسې نه ورکوو، ځکه چې تاسو معلومه ده چې ناتو ته زیاترینه پیسه دا امریکې ورکوي، یعنی $1 تریلیون دغه د امریکې ورکولې او 250 میلیارده ډالره چې دې کې 100 میلیارده د انګلستان وي او نورې د فرانسې او همدارنګې د پولنډ او د جرمني وي، دا 250 میلیارده دی، یعنی 1.2 تریلیونه ډالره دا د کال د دوی دا مصرف دا به دغې ورکوو امریکې او د ټولنې. اوس دوی وایي چې دا نه ورکوو، خو په عین حال کې د دې نظریې مخالف مارکو روبیو دی او هغه وایي چې نه دا پالیسي صحیح نه ده، موږ د اروپا نه خپل عسکر نه کموو او د ناتو سره خپل اړیکې ساتو. پیټاګس ورته ویلي چې دا هدایت ماته دغې راکړی دی، رئیس جمهور راکړی د هغې د هدایت په مطابق باندې لارښودنه یې کړې ده او زه دا کار کوم. بیا مارکو روبیو ورته ویلي دي چې ممکن هغه خبرې تا ته سهاره کړي، ماسپښین یې ماته دا خبره کړې چې موږ د دې شي باید مخه ونیول شي او پوځ کم نه کوي او هلته خپل اثر و رسوخ وساتئ. نو دا هم یو ټوکه غوندې ده چې دې ورته ویلي دي چې تا ته به یې سحر کړي خبره، خو ماته یې ماسپښین کړې، نو زما خبره تازه ده، اوس فعلا دا مه کوه، کېدای شي ماښام ته نظر بیا وګرځېږي. دا هم یو سیاسي ټوکه غوندې ده چې یعنې دی رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ داسې دی چې سهار یو څه وایي، ماسپښین بل څه وایي او ماښام بل څه وایي. همدارنګې د امریکې د اردو یو پخوانی جنرال
یعنی 4 سټار جنرال دی، جنرال سی کیو براون، چې د همدغه خلیج په جنګ کې دغه شوی و، برطرف شوی و. هغه وایي چې د امریکا اردو چې ده، دا د سیاسي لوبو یو وسیله ګرځېدلې ده او دا د امریکا د دغې لپاره خطرناکه ده. یعنې د امریکا اردو پخوا په سیاست کې دخیله نه وه، خو اوس یې نه سیاسي اهدافو لپاره استفاده کیږي او د دې شي باید مخنیوی وشي. همدارنګې عمان یو ځلې بیا دا پخلی کړی دی چې دی د تنګي هرمز په حصه کې کوم مسوده چې د ایران سره توافق ته پرې رسېدلي دي، هغه صحیح ده، هغه تاییدوي او دی د ایران سره ودرېږي. خو کله چې مارکو روبیو سیمې ته راغلی، دی د مارکو روبیو سره ولاړو. کله چې فرانسې ته لاړل، ماکرون ورته ویلې، د ماکرون سره ودرېدل او د دې شي مخالفت یې وکړ. ما په همغه وخت کې ویلي چې دا په دې باندې اعتبار نه دی پکار، دا د ډارن دي، د یرې نه دا خبره کوي، هلته ایران ته وایي چې تا سره یم. نو په دې اساس باندې دی ایران ته اوس دا ویلي دي چې د تنګي هرمز د کنټرول په هکله موږ تاسو سره یو او د پیسو اخیستلو کې. زه فکر کوم چې دا تصمیم یې په دې نیولي چې ایران ورته واضح ویلي، که ما سره ودرېږې ډېر ښه حساب واخلې، که ما سره نه ودرېږې لاره دې وهه، د تنګي هرمز ټول کنټرول زه خپل لاس کې نیسم، تا ته 1 روپۍ هم نه درکوم. نو فکر کوم چې دا فشار پرې راغلی دی او دوی خپل نظر بدل کړی دی او دې غاړه راغلی دی. آخري خبر زما دا دی چې ایران د عربستان سعودي نه 1540 بوینګ الوتکې اخلي او دا په دې ورځ باندې دغه اظهار دوی کړی دی، یعنی په 3 د جولای باندې، ځکه چې په دغه 3 د جولای کال 1988 باندې د ایران یو مسافر وړونکي الوتکه چې پرواز 655 باندې مشهوره ده، دا په تهران نه یا د بندر عباس نه دا دغې ته روانه وه، دوبۍ ته تلله، چې د دې غاړه د بندر عباس دی، هغه غاړه دوبۍ ده، دومره فاصله نه ده. خو کله چې دا پرواز ته شوې ده، په تنګي هرمز کې د امریکا یو اس اس کشتۍ په نامه د وینسنس دا ولاړه وه او د دې په دې الوتکې باندې برید وکړ. 290 تنه مسافرین یې ووژل چې هغې کې 55 تنه 60 تنه ماشومانو او 14 تنه عمله د الوتکې وه چې الوتکه یې الوزول. دا کسان ووژل شول او دغه 3 د جولای کال 1988 کې دا شو. په دغه مناسبت باندې دا ورځ دوی بیرته دغه کړله او دغه امریکایي تیارې چې دوی غواړي ولري، ځکه نه لري اوس، او د امریکا سره شخړه وه، اوس چې لږ زره بندیزونه پې کم شوي دي، دوی د سعودي نه د دغې 15 تیارو د اخیستلو دغه کړی دی او سعودي دا تیارې په ایران خرڅوي او ایران دا اخلي. او په هماغه وخت کې چې کوم یو قماندان د بحري قواو دغه کار کړی و، چې دا د جهاز یې وهلی و د الوتکه، هغې ته مډال ورکړ شوی و. اما پسته بیا امریکې دغه منلې وه او د دې 1.5 میلیون یا څه کم 2 میلیونه څومره دومره بیا دغه ورکړې وي، پیسې غرامات ورکړې وي، چې هغه فکر کوم چې ایران نه وي منلې، ځکه چې دا خو ډېر کمې پیسې وي. خپله امریکا د لاکربي په طیاره کې د لیبیا نه 10 میلیارده ډالر واخیستل او بله خپله چې خلک وژني بیا هغې ته 1 میلیون 2 میلیون ډالر ورکوي، دا بلکل ارزښت نه لري. دا زما د نن ورځ برنامه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله د برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامه چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.